Powerful proverbs that will change your life. ژور متلونه چې ژوند بدلوي. السلام علیکم دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به موږ داسې ژور، ښکلي او فکر بدلونکي proverbs یعنی متلونه در سره شریک کړو چې نه یوازې ذهن ته سکون درکوي بلکې ستاسو ژوند ته نوې لار هم ښیي. هره جمله لنډه ده خو تر شا یو لوی حکمت پټ دی. نو تر پایه راسره پاتې شي. او دا متلونه به انګلیش په پښتو کې وي سره له توضیح د لغاتونو. نمبر 1. A quiet mind builds loads of success than noisy dreams. آرام ذهن د شور لرونکو خوبونو نه هم لویه بریا جوړوي. څه مطلب؟ یعنی کله چې ته په خاموشۍ کې کار کوي او یوازې پر هدف تمرکز کوي نو پایله یې تر هغو خلکو ډېره قوي وي چې یوازې خبرې کوي خو عمل نه لري. خبرو ته چې یې وګورې بس ته فکر کوي که چېرته یو شخص پر یو هدف باندې ښه محکمه په استقامتي ډول کار کوي نو به دغه شخص خو چې وروسته یې بیا عمل ته وګورې نو استقامت یې فقط یوه میاشت وي. خیر راځو لغاتونو ته. Quiet mind آرام ذهن. Quiet کیو یو آی ای ټي ویل کېږي آرام ته او mind ذهن ته ویل کېږي. Noisy dreams شور لرونکي خوبونه. Dreams خو ویل کېږي خوبونه ته او noisy یعنی په شور لرونکي ډول سره. Success ویل کېږي بریا ته. Number 2. The river never drinks its own water. سیند هیڅکله خپل اوبه نه څښي یا سیند هیڅکله خپله اوبه نه څښي. وضاحت یعنی یو ښه او بهترینه کس هغه انسان دی چې نورو ته ګټه ورسوي لکه سیند چې نورو ته ژوند ورکوي. بعضې کسان به مخامخا لیدلي وي چې د دوی په نه شتون سره دومره زیان ورسېږي که چېرته د هغه یوه کس په مقابل کې 100 کسان ولاړ شي لا به هغومره زیان ونه رسېږي. river سیند په انګلیسي ژبه کې و سیند ته river river ویل کېږي. drinks چې معنا یې ده څښل یعنی څښي. on on خپله یعنی سیند هیڅکله خپل اوبه نه څښي. Number 3. Stars shine brightest in the darkest nights. یعنی ستوري په تر ټولو تورو شپو کې ډېر ځلېږي. د دغه متل اصلي مفهوم او معنا دا رقم ده یعنی کله چې ژوند سخت شي هماغه وخت ستا رښتینی قوت ښکاره کېږي. ملګري، خواږه یاران، حتی ورونه هر څه له لاسه ورکوي. نو دلته ستا هغه رښتینی قوت معلومیږي او ته بیا دا درک کوې چې زه پخوا څه شوم او اوس مې قوت څه دی. راځو لغاتونه ته. stars ستوري. ستورو ته په انګلیسي کې stars ویل کېږي او که یو ستوری یادوې بیا دا په اخر کې چې کوم اس دی دغه اس ته که star STAR ورته ویل کېږي. brightest یعنی ډېر ځلېدونکي او darkest بیا ویل کېږي تر ټولو توره یعنی تر ټولو توره شپه یا تور شی هر شی چې وي. Number 4. A working clock still tells the truth twice a day. ماته غړي هم په ورځ کې 2 ځله سم وخت ښیي یعنی هیڅوک په بشپړه توګه غلط نه وي. هر انسان کله ناکله سم وي. مثلا ته یې نشي درکولی خو لیکن له تا نه بغیر نور یې بیا درکولی شي. barking مات یعنی مات شي ته barking ویل کېږي. clock ویل کېږي غړي یعنی ساعت ته ویل کېږي. trust حقیقت. Number 5. The seed grows in the silence but the tree falls with noise. تخم په خاموشۍ کې لویږي خو ونه یا درخت په شور سره لویږي. یعنی بریا آرام وي خو ناکامي اکثره شور لري. یعنی مطلب مې دا دی چې تل په سکون سره پرمختګ وکړي. هیڅوک هم په تلوار سره و حقیقي بریا ته نه دی رسېدلی. seed ویل کېږي تخم ته SEED. grows لویږي یعنی لویدلو ته په انګلیسي کې grows ویل کېږي. tree ویل کېږي ونې یا درختې ته. Number 6. Don't chase the butterfly build a garden. پتنګ مه تعقیبوه باغ جوړ کړه. دا اوس څه معنا لري چې don't chase the butterfly build a garden. د دې مطلب او معنا دا ده که ته ځان ته ارزښت ورکړې بریاوې خپله درته راځي. دلته ارزښت مثال د باغ لري. څه معنا؟ یعنی که ته خپل ځان ته د ارزښتمن په توګه وګورې داسې نه کوي چې یو مالدار یا یو مشر دې نه وي لیدلی بیا ته د چاپلوسۍ په رقم ځان بې عزته او ذلیل ښکاره کوي نو به بریاوې خپله تا ته راشي. چیس تعقیبول ویل کېږي تعقیبولو ته. بټرفلای یعنی پتنګ. پتنګ موږ وایو هغه کوچني ځای ته لکه یو کمبل او داسې. ګارډن باغ ته ویل کېږي GARDEN باغ. Number 7. Heavy rain never leads but it makes the ground stronger. سخت باران تل نه وي خو ځمکه قوي کوي. وضاحت
یعنی ستونزې لنډې وي خو انسان پیاوړی کوي. نرمه فضا انسان نه روزي بلکې ویده یې ساتي. همدا وجه ده چې سخت ژوند د ډېرو کم خلکو خوښیږي او زه یې هم ځانګړی مینهوال یم. ضعیف شخصیت د سهولت غوښتونکی وي او بالمقابل قوي شخصیت د دې په لټه کې وي چې د مشکلاتو پر وړاندې څنګه ثابت پاتې شي. خیر. heavy rain سخت باران. heavy یعنی په سخت ډول سره او rain ویل کېږي باران ته. lasts دوام کول، همیشه توب، دوام کوي. stronger قوي، په انګلیسي کې و قوي ده stronger ویل کېږي. مثلا stronger man قوي سړی، دغه رقم نور. Number 8. A candle loses nothing by lighting another candle. یوه شمعه د بل شمعې په بلولو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي. څه مطلب؟ یعنی د نورو مرسته کول ستا ارزښت لا زیاتوي، کمول خو هلته پرېږدي، یعنی کموي خو یې بیخي نه. Candle CANDLE ویل کېږي شمعې ته. Lighting یعنی بلول، روښانه کول. Loses nothing هیڅ نه له لاسه ورکول، یعنی هیڅ شي له لاسه نه ورکول، دې ته په انګلیسي کې loses nothing. Number 9. The mountain is climbed one step at a time. غر په یو ګام خېژول کېږي. څه معنی؟ دا یوه داسې جمله ده که یې چېرته موږ عملي کړو نو هر کس چې کوم هدف ته یې لاس اچولی وي له هغه سره به بیا د دې فکر نشي پیدا چې زه وګوره او دا کار و دا هدف. نو اوس د دې جملې او مطلب او معنا څه ده؟ نو مفهوم د دغه جملې دا رقم دی. یعنی هر لوی هدف د کوچنیو ګامونو څخه پیل کېږي. هر انسان چې هرې کامیابۍ ته رسېدلی دی که یې چېرته وپوښتې نو ته به خپله دا فکر وکړې چې دومره لوی کار او د داسې کوچني پلانه څخه. خیر، راځو لغتونه ده. mountain غره ته په انګلیسي کې mountain ویل کېږي. step ګام یا قدم، step by step یعنی قدم په قدم. climb ختل، خېژول، غره ته یا ونې ته هر شي چې خېژو دا ختلو ته په انګلیسي کې climb CLIMB ویل کېږي. Number 10. Your shadow follows you only in the light. ستاسې سیوری یوازې په رڼا کې درپسې وي. یعنی رښتیني خلک په سخت وخت کې پیژندل کېږي، نه په اسانه وخت کې. shadow SHADOW سیوری ته ویل کېږي. follows ویل کېږي تعقیبولو ته، تعقیبوي. light LIGHT رڼا ته ویل کېږي. ګرانو کتونکو، که دا پرووربس یا متلونه درته ګټور وه نو ویډیو خامخا د سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. او هو، دا خبره تل په یاد ولرئ، کوچني فکرونه کولی شي لوی بدلون راولي. نو تر بلې ویډیو مو پر الله جل جلاله سپارم. مننه کوم.